السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسېږئ او صحت جامې مو په تن وي. محترمو دوستانو، نن ورځ غواړم چې له تاسو سره د سترګو د یوې ناروغي باره کې چې هغه ته ګلوکوما وایي په طبي اصطلاح کې، او ورته په پښتو ژبه کې تورې اوبه او په دري ژبه کې ورته عابسیه وایي. دغه ناروغي چې د سترګو د کامل نظر د له منځه تللو سبب کېږي، په اسانه په کراره ستاسو نظر له منځه وړي، او په لومړیو کې تاسو په خپل ځان نه پوهیږئ او درد هم نه لري. خو کله چې تاسو په خپل ځان باندې پوهیږئ، نو هغه ډېر پرمختللی شوی وي چې په هغه وخت کې بیا د هغې نظر بیرته راتګ ډېر مشکله دی. لکه څرنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، داسې د انسان نظر له محیط څخه راکمیږي او په آخر کې ورته ټنل ویژن پیدا کېږي، یعنې لکه یو څوک چې په یو پایپ کې ګوري، نو داسې نظر پیدا کېږي. او بیا وروسته د دې کله چې دغه ناروغي را پیدا شوه، بیرته د علاج وړ هم نه ده. اکثریت دغه ناروغي چې وي، هغه په هغو خلکو کې را پیدا کېږي چې عمر یې زیات وي، عموماً له 40 کالو څخه چې زیات وي. نو هغه نارینه او ښځینه چې 40 کالو څخه عمر زیات وي، باید یو ځل یې د سترګې ډاکټرانو سره دوی مشوره وکړي، تر څو په دغه ناروغۍ باندې خدای نخواسته اخته نه وي. ځکه که چېرته په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، نو په اولو کې علاج اسانه دی، چې وروسته بیا مخنیوی اسانه دی. لکه څرنګه چې تاسو وینئ، د سترګې جوړښت یو کروي شکل لري. په هغې کې مختلف اجسام دي چې په هغه ته موږ نه ځو. موږ په عامه اصطلاح کې همدغه تشریح کوو چې هغې ته مثلا رټینا یا شبکیه وایي، چې د هغې په دغه ناروغۍ کې د داخلي فشار زیاتیږي او د اپټیک نرو یا عصب له منځه تللو سبب کېږي. څرنګه چې که چېرته یو وارې دغه عصب له منځه ولاړ، بیرته ریجنریټ کېدلی نه شي. نو څرنګه دغه ناروغي رامنځته کېږي چې په هغې کې په داخل د سترګو کې یو ډول مایع ده چې هغه ته اکوس هومر وایي، د هغه تولید زیاتیږي، او یا یې عین لکه تاسو چې دلته ګورئ، دا یو ډول مایع ده چې داسې تولیدیږي له سیلري باډي څخه. هغه راځي انټیریر چیمبر ته، نو هغه جذبیږي هلته او بیا د وینې جریان داخلیږي. که په هر علت سره دغه جریان له منځه ولاړ شي، یعنې یا د دغې مایع چې اکوس هومر هغې ته وایي، د هغې تولید زیات شي، او یا هم په دغې مایع اخراج کم شي، نو په داخل د سترګه کې فشار زیاتېدلی سي او د عصب بصري د له منځه تللو سبب کېږي. نو دغه مایع چې کله تولید شوله په سترګه کې یو جوړښت ده چې هغه ته ټرابیکولر میش ورک وایي، هغه جذبیږي د هغې له لارې. چې کله جذب شو په داخل د سترګه کې، نو نارمل هغه وي. خو که چیرې دغه نارمل حالت په پتالوژیک حالت باندې واوړي، نو بیا د سترګې فشار زیاتېدلی سي. په ځینو خلکو کې دغه ناروغي چې وي، هغه په ارثي ډول هم رامنځته کېدلی شي. نو په دې خاطر هغه څوک چې دغه ناروغي لري، باید د کورنۍ ټول غړي یې معاینه شي. څرنګه چې دغه مونږ تاسو وویل چې دې ته تورې اوبه وایي په عامه اصطلاح کې، دا یو مس نومر ده یا غلط نوم ایښودنه ده. لکه څرنګه چې په د سترګو په پردو یا کټرکټ کې، داسې د سترګو پردو کې د سترګو لینز سپینېږي، داسې نه وي چې په تورو اوبو کې اوبه یا په ګلوکوما ناروغي کې سترګه توره شي یا اوبه تورې شي، بلکې هلته د فشار زیاتیږي د سترګې، او د هغې څخه سترګې ته د منځه تللو سبب کېږي. د ګلوکوما تشخیص کله هم دا د ګلوکوما غلط تشخیص کله هم د یو عادي خبره ده. ډېر کله داسې هم کېږي چې
یو څوک په ګلوکوما ناروغي باندې نه وي اخته، مګر هم هغوی د ډېر وخت لپاره هغوی ناروغي خوري، دوایي خوري. نو د دې لپاره چې تاسو صحیح د دغه ناروغۍ څخه ځان بچ کړئ، نو باید له یو ډاکټر څخه مشوره واخلئ چې د هغې د سترګې فشار چې هغه په نارمل حالت کې ده او که نه ده. ځینې وخت داسې هم وي چې د سترګې فشار کنټرول وي، نارمل وي، خو مګر هم هلته د تخریب سبب کیږي، د سترګې د تخریب سبب کیږي. نو دغه د سترګې دوه اپټیک نروس دي چې هغه زموږ او ستاسې دغه ټول سټیمولس اخلي، اعصاب ته یې لیږدوي. ځینې پوښتنې دي چې ناروغان یې کوي چې دا ناروغي که چیرې مونږ په لومړیو وختونو کې د دې صحیح تداوي ونه کړو او همداسې یې پرېږدو، آیا بیرته دغه نظر بیرته راتللی شي او که نه؟ نو د دې ځواب منفي دی، ځکه چې په دغه ناروغۍ کې کله چې نظر یو ځلې له منځه ولاړ، بیرته هغه مونږ بیرته نشو راوستلی. لکه څرنګه چې په کټرکټ یا د سترګو په پردو کې که چیرې مونږ او ستاسو هغه غیر شفاف لینز، انټرا اوکولر لینز هغه لرې کړو، نو سترګې نظر بیرته نارمل حالت ته راځي. خو په دې ناروغۍ کې همداسې نه دی. خو کله چې دغه ناروغي تشخیص شوله، د دې ناروغۍ باید صحیح علاج وشي او درملنه یې وشي، تر څو کوم نظر چې وجود لري د هغه صحیح ساتنه وشي. بله پوښتنه دا وي چې د دې درملنې به څه وي؟ نو محترمه، د دې درملنه په سترګو کې د چکک یا قطرو اچول دي، د سترګو لیزر دی او یا عملیات دی. د ګلوکوما ناروغي په پیل کې کله چې تشخیص شي په سترګو کې قطرې اچوي، خو کله چې په هغه سره نه کنټرولېږي نو بیا د قطرو تعداد زیاتېږي، 2 3 قطرې ورته اچوو. خو که چیرې په هغه سره هم نه کېږي نو بیا ورته د لیزر کېږي چې هغه ته سلیکټیو لیزر ټراپیکولوپلاسټي ویل کېږي. که چیرې بیا هم دغه سره نه کنټرولېږي نو بیا یو بل پروسیجر ده چې هغه ته ټراپیکولیکټومي وایي، سرجیکل پروسیجر ده، هماغه ترسره کېږي. نو په دې ناروغۍ کې که چیرې موږ تاسو د دې صحیح اویرنس یا آګاهي وکړو، آګاهي خلکو ته ورکړو، نو د دې ناروغۍ څخه ځان ډېر په اسانۍ سره بچ کولی شو. بله دا چې کله زیاتره ناروغان دلته موږ ته راځي، هغوی ډېر په اینډ سټیج کې وي، وروستني سټیج کې وي او د هغوی د خپل ناروغۍ چیک اپ نه وي کړی، نو په دې ډول د هغوی نظر ډېر له منځه تللی وي، او کوم نظر چې یو ځل یې له منځه تللی وي هغه بیرته نشي راګرځېدلی. دا ناروغي نه یوازې په زړو خلکو کې وي، بلکې په نویو پیدا شویو ماشومانو کې هم رامنځته کېدلی شي. نو کوم ماشومان چې غټې سترګې لري، د هغوی باید یو وارې د ډاکټر سره مشوره وشي چې خدای نخواسته په دې ناروغۍ خو به نه وي اخته. د دې ناروغۍ لپاره کوم خطرونه چې دي، مختلف خطرونه دي چې هغه څخه یو فیملی هیستري ده، یعنی که په یو کورنۍ کې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شوی وي، نو نور خلک هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغۍ څخه ځان بچ کړو، له خپل معالج ډاکټر څخه لازمه مشوره واخلئ، تر څو هغوی ستاسو د سترګې منظمه معاینه وکړي، او که چیرې خدای نخواسته په دې ناروغۍ باندې اخته وي، ستاسو ته لازمه درملنه ترسره کړي او یا هم کوم عملیات چې لازم وي هغه ترسره کړي. السلام علیکم.